نبی صلی الله علیه و آله وسلم کې الله سبحانه و تعالی خسته صفات اچولي هر مؤمن مسلمان نه پکار چې دغه صفات په ځان کې راولي. لکه یو د هغې نه دا چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم چرته شرک نه و کړی، نه قبل النبوه او نه بعد النبوه. ځکه شرک داسې یو قبیح عمل دی چې کله یو انسان ډېر عملونه هم کړي وي او د الله سبحانه و تعالی سره شریک وګرځي، الله به د ټول عملونه برباد کړي. الله سبحانه و تعالی قرآن کې فرمایي لئن اشرکت لیحبطن عملک. نبی صلی الله علیه وسلم الله فرمایي که تا شرک کړی وی الله به ستا ټول عملونه برباد کړي وي. ځکه مشرک سړي ته الله سبحانه و تعالی بخښنه نه کوي، الله ته مغفرت نه کوي. الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله مشرک سړي ته بخښنه نه کوي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم چرته شرک نه و کړی. دویم یو ناشنا صفت په نبی صلی الله علیه و آله وسلم کې هغه دا و چې حیا پکې وه. زیاته حیا دا په نبی صلی الله علیه و آله وسلم کې وه. ځکه حیا همیشه انسان چې دی هغه دین ته راکاږي. اهل علم وایي الحیاء شعبة عظیمة من الایمان. حیا چې ده دا یو لویه شعبه ده د ایمان نه. نبی صلی الله علیه و آله وسلم کې اعلی فی معنا حیا چې هغه موجود و. حدیث کې راځي امام بخاری رحم الله روایت راوړی دی نبی صلی الله علیه و آله وسلم کې وی حیا دومره و اشد حیاء من العذراء فی خدرها. نبی صلی الله علیه و آله وسلم کې دا هغه پیغلې جینۍ نه چې هغې کې څومره حیا وي د هغې نه په نبی صلی الله علیه و آله وسلم کې حیا ډېره وه. بل صفت به نبی صلی الله علیه وسلم کې دا و چې د صبر ماده پکې ډېره وه. لکه سیرت کتابونه لیکلي دي نبی صلی الله علیه و آله وسلم به وړوکوالي کې د ابو طالب د بچو سره روټۍ خوړه. کله به ترېنه خلاصه شوه نو 2-3 ورځې به نبي صلی الله علیه وسلم هغه به خوراک به یې ونه کړو. بیا ابو طالب چې هغه به دې باندې پوه شو نو ځان له به دله خوراک پرېښود او ویل به اعزلوا لابني هذا، زما دې بچي نه به ګوره ځان له خوراک پرېږدئ. نبی صلی الله علیه و آله وسلم به چې کله په طعام کې نو که نه هغه به ډېره زر ختمېده. بیا به ابو طالب ویل خپلو بچو ته چې صبر وکړئ چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم راشي او طعام کې برکت پیدا شي. بل صفت په نبی صلی الله علیه وسلم کې هغه دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم چرته هم دروغ نه ویلي، رښتیا به ویل. ځکه دروغ داسې ګناه ده چې د انسان نه ملایک چې کوم دی هغه لرې کېږي. حدیث کې راځي دا کذب العبد تبعد عنه الملک میلا. کله چې یو انسان دروغ وایي که نه ملایک د هغې نه هغه ملایک چې هغه د په حفاظت کې دي هغه ته 1 میل د ده نه لرې لاړ شي من نتن ما جاء به، د وجې د هغه بدبوی نه کومه باندې چې ده راتلل وکړه، یعنې دروغ یې وویل. ځکه دا دروغ ځان له یو بدبویي لري. په دې باندې اوس انسانان ځکه نه پوهېږي چې دا عام شوي دي او کله چې یو بدبوی عامه شي بیا په انسان نه پوهېږي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم کې بل ښکلی صفت دا و چې هغه کې خیانت نه و، امین انسان و. دې وجې نه ورسه خلکو امانتونه هم کېښودل. نبی صلی الله علیه و آله وسلم چرته شراب نه وڅښلي، لم یشرب قط. دغه رنګ نور ښکلي صفات به نبی صلی الله علیه و آله وسلم کې پکې و. مؤمن مسلمان له پکار دی چې دغه صفات انسان په ځان کې راولي.